الفاظ بد رسول الله علیہ السلام د زبان مبارکو معنی ربانی بوا معنی بهغه چې کوم جبرائیل علیہ السلام د الله د طرف نه وروړي وا هغه معنی بوا هغه معنی به چې کله د رسول الله علیہ السلام په الفاظو کې پیش وا دغه الفاظو ته د رسول الله علیہ السلام حدیث مبارک وای دغه امام حسن بصری سے فرمای اے قوم اے خلقو خذوا عنا آغا فرمائی جی نبی علیہ السلام آغا فرمائی امام حسن بصری سے بفرمائل اے خلقو خذو عنا منوالی سنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ماند رسول اللہ علیہ السلام حدیث دکی فإنکم واللہ اے خلقو قسم دا اللہ پذات وإلا تفعلوا لتضلن او کچرت مماند رسول اللہ علیہ السلام حدیث وانخستا او صرف دې تکینا سے چې قرآن دے د رسول الله علیہ السلام حدیث وحی دغه د رسول الله علیہ السلام خبر اس حیثیت نه لري حسن بصری سے تابعی دی او هغه مبارک به فرمایل چې والله تاسو به گمراه شئ د اسلام نه به وځئ د اسلام نه بخلاص شئ تاسو به گمراهی طرف ته لاړ شئ او بیا فرمایي امام بهقی را نقل کړی دی دغه روایت هم دغه امام اوزاعی فرمایي أن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن افرمائی امام اوزاعی چې نبی علیہ السلام باندې با دا حدیث مبارکت جبريل علیہ السلام راوړل چې څنګه به جبريل علیہ السلام قرآن راوړل رسول الله علیہ السلام ته دغه رنګي با جبريل علیہ السلام دا حدیث مبارکم راوړل کله به رسول الله علیہ السلام چې هغه وحی چې د قرآن په شکل کې براله او ماغه الفاظ چې کوم الفاظ سره به جبرائیل علیہ السلام وحی راوړله رسول الله علیہ السلام سره به صحابه کرام ناس تو هغه ته ویل اكتبوا اولی کې دا الفاظ اولی کې دا الفاظ اولی کې هغه الفاظ به اولی کل نو هغه الفاظ مسما شو په قرآن سره به د قرآن الفاظ او چې وحی د جبرائیل علیہ السلام براغلا او رسول الله علیہ السلام مبارک په باغی باندې هغه الفاظ اون لیکل سینه کې به یاد کړل حفظ به کړه او بیا رستو به د وحی ربانی په شکل کې هغه خلکو ته بیانول الفاظ بد رسول الله علیہ السلام د زبان مبارکو معنی ربانی بوا معنی به هغه چې کوم جبرائیل علیہ السلام د الله د طرف نه وروړي وا هغه معنی بوا هغه معنی به چې کله د رسول الله علیہ السلام په الفاظو کې پیش وا دغه الفاظو ته رسول الله علیہ السلام حدیث مبارک وای نو دغه الفاظو نه انکار دا صریح کفر دی ګوره یاد ساتي دی باندې انسان د ایمان نه خلاصيږي چې یو سړی وای چې ما په زما د پاره د رسول الله علیہ السلام د خلی خبره اس حیثیت نه لري الا یعذ بالله من ذلک السلام د زبان مبارک خبره دا د ذات نه ده دا د الله د طرف نه وحیدا او حدیث مبارکه چې په دغه باندې راغلي دي او تاسو تمام مخ کی په 13 جمعه باندې مویل که یو سړی دا وایي چې زه صرف قرآن منم او حدیث نه منم کنه نو قسم د الله تعالی په ذات چې دی حدیث نه مني کدران القرآن او منلو زور ته دا غزو دا میدان دی دی معنی قرآن صرف ثابت کی قرآن مونږ ته چا ویلي چې دا قرآن دی رسول الله فرمایلی نو چې رسول الله فرمایلی دا د رسول الله علیه السلام فرمان تام دې ته حدیث وایي کنه دې ته حدیث وای اوس چې کتاب رالی نو خدای خلکو ته نو ویلي کنه چې دا زما کتاب دی دا اومنئ نه رسول الله علیہ السلام فرمایل چې دا د خدای کتاب دی نو دا چې رسول الله علیہ السلام فرمایل چې دا د خدای کتاب دی دغه لفظ دا د خدای کتاب دی دې ته حدیث وای نو چې دا د خدای کتاب دی دا ته نه نیگیټیو کوي دا ته نه نفي کوي دا ته نه منفي کوي تاسو د چا پلار د قرآن ثابت کی قرآن نه پاتې کیږي کہ صرف حدیث نہ مان لیشی قرآن کریم پا منلو کی دا حدیث مبارکانو احتیاج لری محتاج دے ورتا یاد ساتھی چھ حدیث دے نہیں منلے قرآن نشی منلے قرآن منلو طرف تا خبر نزی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہو نبی علیہ السلام فرمائی خبردار شئی ما تا یو قرآن اللہ را کرے دے ومثله معه او د دې قرآن په مثل باندې ما ته بلم یو لوی نعمت را کړی شوی دی چې هغه حدیث زما دی
نبی علیہ السلام فرمایي تاسو ته دو سيزونه الله تعالی زما په وجه درلیږي چې هغه دواړه منل په تاسو لازم او ملزوم دي. یو قرآن دی، یو د قرآن په مثل دی چې هغه غي سره دی چې زما د خلی خبرې دي. حدیث مبارک دی. ځکه د نبی علیہ السلام د خلی مبارک خبرې دا چې کوم دی دا وحی دا د ځان نه خبرې نه دي، دا د ځان نه دي جوړې شوي.